قبر په خازا د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شملې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چېرته رانغې اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و سهار چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجدو ته د شپې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالمه ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و سهار نه تر ماښامه د عجز په انتظار و چې نه راتلې اشنانو د وادې څه ضرورت و